جلال آباد ښار کې یو ځوان د څپلکو او بوټ جوړولو کارخونه جوړه کړې چې د پاکستان راغلی او 10 کسه ورسره پکې پر کار بوخت دي. دې کارخونه کې پر کار بوخت دوه ځوانان نور الله او هجرت الله وایي خوشحاله دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې. دوی له اسلامي امارت غواړي بېلابېلې فابریکې ورته جوړې کړي چې ځوانان پکې پر کار بوخت او د نورو هیوادونو تګ ته زړه ښه نه کړي. حکومت هم دغه غوښتنه ده باید دلته د کارخانې سره موږ سره مرسته وکړي چې کارخانې زیاتې شي، کارخانې جوړې شي، بیکاره خلک په کار باندې ولګي، کارونه زده کړي. مثال د خپل وطن نه چې په سړی بار کار زده کوي، کار دی ولې دلته نه زده کوي. باید دغه کار ورته په خپل وطن کې په خپل افغانستان کې ورته دا کار باید برابر شي. ډېر خوشحال یو کار کوو دلته، مطلب دغه 12-14,000 روپۍ میاشت موږ ته مطلب پاتې کېږي. حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې مطلب دا کارخانې د زیاتې شي او نور همداسې هر یو کار صرف بوټ چپلي بوټ همداسې نور کارونه همداسې نور کارونه چې دا خلک سره مطلب همکاري وشي چې دی یو کار زمینه ورته برابر شي. د بوټ او څپلکو جوړولو د دغه فابریکې مسؤل کفایت الله رؤفي وایي مخکې پاکستان کې د بوټ جوړولو کار کولو، اوس یې په خپل هیواد کې پانګونه کړې چې په معیاري ډول جنس هیوادوالو ته وړاندې کوي. هیوادوال کوشش وکړي خپل وطن تولیدات استفاده وکړي، دا هم زموږ په ګټه ده هم د وطنوال په ګټه ده او انشاءالله موږ په کیفیت کې ډیر کوشش کړی دی او آینده به هم ډیر کوشش کوو چې کیفیت ډیر اعلی کیفیت به خپل هیوادوال ته وړاندې کوو. کوم جنس چې د خارج نه راځي، د نورو هیوادونو نه راځي، زموږ کوشش همدا دی چې موږ هماغه اجناس په ښه کیفیت خپل وطنوالو ته وړاندې کوو. نوموړی له اسلامي امارت غواړي افغانستان ته د نورو هیوادونو په راتلونکو وارداتو محصول لوړ کړي چې افغانان د خپل وطن تولید څخه ګټه واخلي. د جلال آباد ښار 2 تنه اوسیدونکي سید یاسر او شاهد الله بیا له وطني تولید خوښ دي. وایي کیفیت یې ښه او په خبره یې باید له وطني تولیداتو ګټه واخلي. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې خپل وطن کې داسې تولید موږ ته زمینه برابره شوه چې د نورو کشورونو نه د نور هیوادونو نه موږ ته دلته ښه په ارزانه په ښه کیفیت په اعلی درجه موږ ته دلته تمامیږي. خواهش دغه لرو چې خپل د وطن شی وکاروي او که هر شي د تولید د وطن زموږ د وطن هر څه چې خپل ترې راضي یاستو او نور ورونه که په هره فابریکه یې کار شي د خارجي مملکتونو استعمال نه کړي او خپل د وطن استعمال وکړي. د دغې بوټ جوړولو کارخونې مسؤل وایي ټول خام مواد په کور دننه پیدا کیږي. ډیری له هرات او کابل ولایتونو راوړي چې اوس مهال 4 ډیزاینه څپلکې او بوټان په خپله فابریکه کې جوړوي.